سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زمونږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د جنسي اړخه پوره معلومات درکولو لپاره دي، نو موږ سره اوسئ. دوستانو، نن زمونږ ویډیو ډیره مهمه او ډیره عبرتناکه ویډیو ده. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو زمونږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زمونږ راتلونکي ویډیو ټولې نه مخکې تاسو ته تر ورسي. دوستانو، پخوا په زمانه کې یو ډیر عابد او ډیر نیک او صالح سړی و چې هغه به 15 وخته لمونځ کولو او ټوله ورځ او شپه به د الله عبادت کولو. هغه یو ورځ د شپې اوده شو او هغه خوب ولیدو چې الله تعالی به زما 3 دعاګانې قبلوي. چې هغه سهار راپاڅېدو نو هغه خپلې ښځې ته دا کیسه بیان کا. ښځې خو ډېرې زیاتې حرصناکې وي، نو ښځې ورته وویلې چې ما دپاره دعا وکړه چې زه د 18 کاله جینۍ شمه. دې سړي ورته وویل چې نه، الله تعالی نه به جنت وغواړو او په دې دنیا مونږ څه کوو، مونږ خو هسې بوډاګان یو. خو دې ښځې ورسره ډېر زیات ضد وکړو. نو خاوند والا دعا ووسته، نو دا 18 کاله جینۍ شوه. چې دا کله 18 کاله جینۍ شوه نو دې خپل خاوند ته ویل چې ته خو بوډۍ، زه خو تا سره وخت نشم تېرولی او ما له طلاق راکړه چې زه بل ځوان سره واده وکړم. نو دا سړی ډېر زیات غوسه شو او ده واپس الله تعالی نه دعا وکړه چې دا څنګه وه د هغې نه زیاته بدره کړي. د الله تعالی والا هغه دعا هم قبوله کړه او هغه د هغې نه هم زیاته بوډۍ شوه. نو دې بوډۍ بیا خپل خاندان کې چغې سورې راواغستې چې راشي خلکه دې سړي ما نه څه جوړ کړل. نو هغه سړی بیا دې ښځې نه تنګ راغو او واپس یې الله تعالی ته دعا وکړه چې دا پر کوم حالت باندې مخکې وه هماغه حالت باندې کې. نو الله تعالی والا هغه دعام قبوله کا او د دې سړي 3 وانه دعاګانې هم ضایع لاړې او ښځې هم هماغه رنګې پاتې شوه. دوستانو، زموږ د دې ویډیو مطلب دا دی چې تاسو کله هم د خپلو ښځو نه غلطې مشورې مالئ، یعنی چې کله تاسو له ښځې غلطې مشورې درکوئ او ستاسو کور روان شي. د دې عمده وجه ده چې ښځې ډېرې زیاتې حرصناکې دي او غلطې مشورې خاوندانو له ورکوي چې د دې په نتیجه کې د هغوی کورونه روان شي. نو دوستانو، ښځو نه هیڅکله هم مشورې مالئ. صحیح ده که هغه تاسو له صحیح مشوره درکوي نو بیا د هغې مشورې باندې عمل وکړئ، او که نه هغه مشوره صحیح نه وي نو بیا پې عمل مه کوئ. امید لرم دوستانو چې ستاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغوی ترې نه هم ګټې واخلي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.